دې کس ته وګوره په دا په سپو کې پروت دی نو په دې اوسپنه کې پروت دی دې کې څومره کلونه تېر کړي تاسو راسره دا ویډیو ګورئ دومره ډېر څوک نشته د پورته کې انتظامي دومره څوک نشته تاسو دا ویډیو ګورئ نو دې روډ ته ویډیو شوی میډیا ول ورغلی راځم هغه سپو سره پروت دي نه د روژه کېږي نه د ختم کېږي نه د تراویح کېږي دا حقوق العباد دی د په تاسو باندې حق دی په دې ګاونډ کې چې څومره خلک دي څونه وخت دې کې پروت دی ما ډېر وخت څو کال دی ډېر ګران ژوند په دې ځای کې تېرول یخني کېږي دلته دا جمع خو تېر کړو دا چې کله والد صاحب وفات شو نو بیا د دې مور دویم واده وکړو چې ترې معیارو سیټ ته نو دوی دغسې پاتې شو دوی دلته شکر دی کور هم نو اوس یې نه هغه کور شته نه ښه او بیا اوس هغه مطلب چې هغه دویم پلار یې وفات شو مور چې واده وکړو نو دوی بس ذهني طور خان کې دی د کاریګر دی د سپلو کاریګر دی ښه زبردست تکړه هلک و خو هغه دونه منټلي ټارچر شو چې هغه اوس مجبوراً ستاسو مخې ته لږ شان دې دته احساس وشي چې زه ژوندون کوم نه په انسانانو کې کوم زه چې دته به دا احساس چې زه په انسانانو کې ژوند نه کوم دا کندسونه یخني پرخي او تاسو یقینو کې چې موږ په خپل کوټو کې ټولو ته قسم د چې نه ګرمېدو او دا جذبه دغه سي پروتو تو کړه چې زموږ د کلی یو ځوان چې د 13 کلونو داسې هغه په دې کې ژوند کوي دا ټول جمع چې اوس تیر شو نو په دې یخنۍ کې د ژوندو راغلی دی اوس چې زه ولا رالم وموده دی وسره دا سپي وسره پراته دي او تاسو ته کنډیشن ته د ماحول ته کتې شي خپل ځای ورکړوي نو هغه خپل ځای خو پرېږده څوک ولې چیر روټۍ هم نه ورکوي دا ټول جمع نه دي په هغه یخ پرخو کې او په هغه یخنو کې دی هم په دې ځای کې پروت د سردارو بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګورئ عوامي عدالت او زه تاسو قربا آیا شجر د رحمتونو میاشت جی په دې کې د مسلمانانو زړه نرم وي په بل باندې ترس کوي نن سحر راپاسې د مراد ماما تاسو وینئ شیشه کې تاسو ته ښکاري رابطه وکړه چې زموږ د کلي یو ځوان چې د 13 کلونو داسې هغه په دې کې ژوند کوي دا ټول جمع چې اوس تیر شو نو په دې یخنۍ کې د ژوندو راغلی دی اوس چې زه ولا رالم وموده دی ورسره دا سپي ورسره پراته دي او تاسو ته کنډیشن ته د ماحول ته کتې شي چې چېرته یو ځناور پروت یو ځای کې نو خلک پرې ترس وکړي او دا انسان دی الله پاک پیدا کړی دی بیا په روژه کې نه د خوراک څه شته نه د اغوستو څه شته نه داسې چت شته چې دا باران زوی کو تیز شو داسې ورغلی چې دا به ټول لون شي نو دی راپاسو د سره خبرې کو چې دی ولې دلته ژوند کړي او دی دلته ولې داسې پروت دی په دې علاقه کې نور داسې مشران نو چې دی د دې ځای نه اوچت کې خپل بیټک ته یې بوځي خپلې حجرې ته یې بوځي چې داسې ځای ته یې بوځي چې هلته خو انسان لږ شانتې په سکون ژوند کوي لږ شانتې دته احساس وشي چې زه ژوندون کوم نه په انسانانو کې کوم زه چې دته به دا احساس چې زه په انسانانو کې ژوند نه کوم دلته روژې تراویح لمونځونه اودسونه خو مونږ کوو پیسې هم راکاږلي بډې موالي په مخکې صف کې ولاړ یو او دغه دعوه لرو چې آیا زه کامل مسلمان یم کامل مسلمان نشي کېدی صاحبه چې ستا په ګاونډ کې داسې یو ځوان هغه سپو سره پروت وي نه د روژه کېږي نه د ختم کېږي نه د تراویح کېږي دا راپاسې کښېنه که نه یو دوه خبرې وکړو ستا خو دا وجود ډېر ګرم دی ته به مه بخورې نه ده څنګه یې ښې څه دی نوم دی سردار دی نوم دی دا پېژنې دا څوک دی ما ته وګورئ بیا ما ته وګوره پېژنې بیا دی پېژنې دا څوک دی دا ستا تره دی ښه څونه وخت دی کې پروت دی ما ډېر وخت څو کاله دی کېږي څه کاله ما یخني کېږي دلته دا جمع خو تېر کړو دا دله چا روړې ده کور موږ راغشتی دا کور نه دی راغشتی ده نو کور ته ولې نه ځي کور کې یو کډه مړه مړې ده کډه مړې ده او څو دله چای روټۍ روړي که نه څوک دله روړي کور وطن روړي دا سپي هم دلته پراته دي شړې را شړې نه شړې چې باران شي بیا څه کوي چې داسې ورېږي او پته راشي دلته لمدې څه ګورې کیړی ګورې ته چېرته ځې خبرې کو کنه دواړه زه تا له راغلم سردارو کیړی چا یې وړی صاحب دا د کوټ دی دا د کوټه ده دلته نوچت دې ځای خو سنټر کالوني بغداد ده دا په دې مشهور دی
او دلته بالکل مو سره رابطه کولی زما نمبر د خیر د ځان سره کی 0311 91 8970 دا زما نمبر دی